امنیتي ځواکونه په لوړ شهامت او زړورتیا ولاړ دي ترڅو ننګرهار ولسونو ته د اختر په شپو او ورځو کې امنیت تامین کړي. امنیتي مسؤلین ننګرهاریانو او راتلونکو سیلانیانو ته ډاډ ورکوي چې د اختر په شپو او ورځو کې به امنیتي ځواکونه د دوی ترڅنګ وي ترڅو په ډاډمنه فضا کې خپل اختر ولمانځي. د ننګرهار اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه کوي او زیاتوي چې په ننګرهار کې د امنیت په موخه زیاتې هڅې کړي دي. شکر الحمدلله ډېر ښه خلک دي او ښه مسلمانان خلک دي. زموږ ورونه دي، موږ د دوی یو دین او یو کلتور هم د یوه ژبه ده، په یوه ژبه سره پوهېږو، هېڅ مشکل نشته دی، هېڅ چاته مشکل نشته دی. او نور دا پټې هغه خو یي که نه، دا خو بیا شپې د مخې یو شی د اختر مخه ده که نه، دې ورځو کې په دې باندې لږ تحقیق وکړي که نه، دې ورځو کې نور هېڅ خبره نشته دی. هسې دا کوڅه ډب موڅه ډب خلک که نه، دا یو نیمکار وکړي که نور هېڅ خبره نشته. امنیتي هغه خو ډېر ښه دی ماشاءالله، هېڅ مشکل نشته. امنیتي مسؤلین وایي د اختر په شپو او ورځو کې د ننګرهار ولایت لپاره امنیتي پلان چمتو شوی دی او خلک کولی شي د اختر په شپو او ورځو کې له کومې امنیتي اندېښنې پرته خپل مراسم ولمانځي. کوچنی اختر را روان ده، د همدې لپاره زموږ د ګډ د همغږي غونډه هم شوې ده. په همدې کې مو هر هغه ارګان ته خپل مسؤلیت هم سپارل شوی ده. دفاع وزارت ملګري دي، د استخباراتو ملګري دي، د قومندانۍ ملګري دي. په همدې باندې ترتیب شوی، پلان جوړ شوی. انشاءالله العزیز موږ مطمئن یو چې د اختر مبارکې ورځې به زموږ ټول هیوادوال خصوصا ننګرهاریان د امن په فضا کې ولمانځي. امنیتي مسؤلین راتلونکو سیلانیانو ته هم ډاډ ورکوي چې په ننګرهار کې کولی شي په ارام فضا کې خپل سیاحت وکړي او خپل د خوښۍ مراسم سرته ورسوي. دوی زیاتوي امنیتي ځواکونه د امنیت د تامین په موخه سیاري ګزمې او چک پاینټونه رامنځته کړي ترڅو خلک وکولی شي په ډاډه زړه خپل تګ راتګ وکړي. ټول امنیتي مجاهدینو ته مو خبره کړې ده، که زموږ د نورو ولایتو خلک راځي، که د ننګرهار میشت ولسونه، له دغو سره برخورد، له دغو سره انداز په داسې دغه باندې وي چې مشرانو ته د خپلو پلرو په سترګه، کشرانو ته د خپلو بچو په سترګه او ځوانانو ته د خپلو ورونو په سترګه باندې په همدغسې اندازه له خلکو سره وي. خو بیا خصوصا هغه مېلمانه چې له نورو ولایتو څخه راځي، خپلو امنیتي مجاهدینو ته مو خبره کړې ده، د امکان تر حده پورې له هغو سره سهولت وکوئ، له هغو سره نرمي وکوئ، هغو ته رهنمایي وکړئ، هغو ته کوم مشکلات چې دوی لري هغه ستاسو د وس مطابق په هغو کې هم همکاري ورسره وکړئ. او ماشاءالله استاذه څنګه دې ډک کړی دی؟ څه حال ده استاذه؟ شکر ورور. په خیر یې؟ روزه په خیر ده؟ له موږ سره روزه ماته کوئ؟ ښه سفر. یو تن امنیتي سرتېری چې په سیار چک پاینټ کې ولاړ دی د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکوي چې خپل د اختر مراسم ترسره کړي او دوی به یې د امنیت تامین کوي. امنیتي ځواکونه 24 ساعته دوی په خدمت کې دي، که شپه وي که ورځ وي. موږ 24 ساعته دوی په خدمت کې یو، که شپه وي که ورځ وي. اختر شپو ورځې را روانې دي، نو د اختر په شپو ورځو کې امنیتي ځواکونه یو هم کور ته نه ځي، ټول د ولس په خدمت کې دي. که 24 ساعته دوی په خدمت کې دي، که شپه وي که ورځ وي. نو ټولو ننګرهاریانو ته دا ډاډ ورکوو چې تاسې خپلې اختر شپې ښه په خوشحالۍ سره تېرې کړئ. موږ تاسو ته ډاډ ورکوو، موږ ستاسو په خدمت کې یو 24 ساعته. که سیلانیان راځي، که له نورو ولایتو خلک راځي، موږ دوی په خدمت کې یو 24 ساعته. په ننګرهار ولایت کې د اختر د مراسمو لپاره سلګونه سرتېري د امنیت د تامین لپاره چمتو شوي دي ترڅو خلک وکولی شي پرته له کومې امنیتي ستونزې دغه مراسم په خوښۍ سره ولمانځي.